خاطب الحور الحسان وطالبا. الله رب العالمین خپل ټول بندگان ګوري، دا غي زړونه او ته معلوم دي، دا غي کارونه او ته معلوم دي، دا غي اعمال او ته معلوم دي، دا غي نیتونه او ته معلوم دي. او الله د خپل بندگانو لره جنت برابر کړی دی، او دا جنت د دې ډیره تیاری شوی دا، او د وخت نه دا الله برابر کړی دی د دې د خاطر چې دلته به زما بندگان راځي. او وخت په وخت په دې کې الله خایسونه او ډولونه دا تازه کوي د دې د خاطر چې زما بندگان دنیا کې خواري کوي، او زما بندگان زما تابعداري کوي، زما په دین باندې روان دي، او هر عمل چې کوي هغه زما د رضا لپاره دی. نو په لحاظ زه د دې اکرام کوم، دا وجه ده چې الله د دې لپاره فرمایي اولئک لهم رزق معلوم فواکه وهم مکرمون. الله خیسته روزي به ولورکم، او د عزت والا روزي به معلومه به ورکبت نه جره سباله به څخرمه، او کوم ځای به چیرته کار پیدا کوم که پیدا به نه کوم، هر څه معین شوی دي، تعین شوی دي، برابر شوی دي، خکار شوی دي. وهم مکرمون، او د دې به عزت کیږي. د سبنی چې دا ملمر اغله د په طریقه ځان خلاص کما فی جنات النعیم. الله فرمای د نعمتونو جنتونه وي، علی سرر متقابلین، گپ شپ وي، د مزه مجلسونه وي، یو بل سره مخامخ ناس، یو بل سره به معلومات کوي، یو بل سره به تبادله د نظرونو کوي. د دنیا باره کې چې کوم سخت تیر شوی دی هغه باره کې به کله ناکله تبصره کوي. يطاف عليهم بكأس من معين. الله وي ګلاسونه د شراب به ترازی، بيضاء لذة للشاربين، تک سپین وي د شودون سپین، او لذة للشاربين د سکون کو تبه خوان ور کوي. نه به سر درد راشي د شراب د وجنه، نه به ولړ بد کی چیرې د دې د وجنه ز څه کومه کانګه کومه مې ډیر اله خراب کړ، کلمیر اله خراب کړ، پسینه مې خونه لګیدا، عمرې مې خونه لګیدا. د سی بنئ د دنیا د مکروه شراب بشانه بنئ. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. الله فرمایي دې لما دسي زنانه تیاری کړې دي چې د دې نظرونه به صرف او صرف د خاون باندې، یعنی د خاون نه علاوه بل څوک نه دی لیدل، او د دې نظرونه به دسي د سترګې به دسي كأنهن بيض مكنون. د غټو سترګو خاوندانې وي، ته به چې دا د شترمغه اگیدا او پټه ساتل شوی. سترګو ته الله دونه حسن ور کړی. دې د وجنه رب العالمین موږ او تاسو د خپل تیارې راخې چې تاسو جنت د زما بندگانو. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. الله جنتین ډېر غټه مشغولتیا لري او ډېر غټ مصروفیت بل لري. غمونه ممونه د دین لاړ، او هغه فکرونه، هغه یری، هغه نارامی، هغه کمزوري، هغه د فنا او د زوال وخت هغه لاړ ختم شي. هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. دی او د دې بیان او فی ظلال فمزو کې وي، بصور کې وي، على الارائك متكئون، په پالنګونو به تکیا والی. هم فيها فاكهه ولهم ما يدعون. دې چې څو غواړي هغه به یو مزي به یو خوراکونه به یو میوه به، او د الله د خوانه به دعوت ویل کی سلام قولا من رب الرحیم. تاسو ته سلامتی ده، تاسو ته د رب سلام ده. او دا وینا دا غزاد ده چې ډېر مهربان ده په تاسو باندې. رب العالمین مومن ته په دې عقیده باندې، په دې اعمال باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تابعداري باندې دومره تیارې کړې. قران کریم د جنت ډېر صفات کوي د خاطره چې انسان د خشین ډېر خوخيږي، لالچ ډېر خوخيږي، کم شانو کې چې نعمتونه او د تبي هغه ډېر خوخيږي. هغه به ډېر کوشش کوي. خلک خارج کې څه کوي؟ ځکه افغانستان کې سہولتونه کم دي. نور سره دا وایي چې د دې ملک نه وتلې و چې څه مې کړې، چیرته به سرک غاړه تناسو خو چې دی وطن نه تلې. د فکر دا دی چې کنيال ته بهر څه بس آمده او هر څه په بټن رواني، حالانکه به هغه څه نه. زما عزتمند دغه څه شیان چې څوک غواړي هغه د جنت د الله نه غواړي. هلته بټن تم ضرورت نشه. بټن خو ډېر غټه خبره ته دون ځان پازابه. د بټن نه علاوه ستا په فکر کارونه کیږي، ستا په نیت باندې کارونه کیږي. ولهم ما يدعون، څه غواړي د غختلو په حساب سره تا تار آماده دي. وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. نفسونه چې څه غواړي، څه خواهشات چې لري، دا خواهش مطابق تا تار عیار دي. نه دا زندگی نشته عزتمند مگر جنت کې ده.
دې د وجنه الله وعده کړی دا وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار ولید لدرکم ولې دوبو ولې غواړي یعنی د زمکه په سر به تروان شودو ولې غواړي د سینې چې دنیا په شان د کمزوري شوده یا د ملپې کو یا بازاري شوده اغم نه جنتی شوده درکوم هغه به ډیرم شي دنیا کې بغواله واخر راوړي وانهار من لبن د شودو نهرونه والا وانهار من خمر د شراب نهرونه والا انواع د شرابو چې کوم شراب ستا خوښ دی هغه وسکه د کومې میوې شراب چې د خوښ دی هغه وسکه خو دلته مسکه دلته دې ځان وساته وانهار من عسل دو شادو کوم قسم شاد غواړي چې تعالی الله د دغې نهر روان کی ستا د خوښ مطابق عسل او شاد دا به ته تیاری زما عزتمندو الله دا هر څه تیارې مؤمن د پاره کړي مؤمن د ایمان د لا اله الا الله د عقیده د توحید د قران د حدیث باندې عمل کول د سنت طریقې راځوندي کول دا د څه وړه خبره نه ده سكانها أهل القيام مع الصيام وأهل ليل هاج بالقرآن